بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې بخښونکی مهربانه دی. مینوالو ثوابه علاقه ده امزا ډېر کلي. زه یو داسې ملګري خواله راغلی ما چې په کور کې بیخي یوازې دی، یک تنها دی، د ګټې وټې یې څوک نشته دی او په کټ کې پروت دی، د دوایانو او د ډوډۍ منتظر دی. مینوالو دا ویډیو را سره وګورئ او کم سے کم دا ویډیو مخکې ټول ملګري شیر کې، زیات نه زیات شیر کې. ستاسو نوم دی؟ زما نوم مصطفی شاه. څه مسله شوې ده؟ دا موټر سایکل والو ما نو دا پریشن ما دوباره وکړو په 1.5 لک روپۍ باندې وشو. اوس دې کې چې کوم دی دوایانو مسله را هغه زما 600 روپۍ ورځ ځي. هغه ډاکټر له چې زه ځم نو تقریبا 3.5 روپۍ زما لګي. هغه سره زما لږ نور دغه نشته. ډاکټر وایي چې د دې د پورې ستا علاج سرکاري وشو، نور به ځان خپل پیسو غم کوې. متباشا دا راته ووایه ستا په کور کې نور تا سره څوک پاتې کېږي؟ وروڼه یا څوک شته؟ نه هېڅوک نشته، بس زه یم او واړه مې. ها واړه دي. بچي دې شته؟ بچي مې یو نشته. صرف تی او کور والی دي. دا راته ووایه چې دا کور کوم ته پکې پاتې کېږي نو دا ستا دی او که نه کرایه دی؟ دا بل چارېجي دا زما نه دی، بس نه کریږي نه غلي، بس دغه شان پکې کرایه اوسم. پردي کور کې پاتې کېږي؟ او جی په پردي. متباشا دا راته ووایه که نه چې نن د دې سوی مرض ده د دې اپریشن؟ د دې نن 12 مرض ده. 12. نو دا راته ووایه چې ته خو کور یو کسې د کور آمدن خو بم نه، نو ستا کور څنګه چلیږي؟ هېڅ هم نه، بس دا کلي غم ښادي لکه دې دا کومه نو که دې له 100 روپۍ راکړي په هغې ګزاره زما روانې. لکه د بل لاس ته کتلي؟ د بل لاس ته مې کتلي. او دا ستا دویم اپریشن دی رخپې؟ دا زما دویم اپریشن دی جي. متباشا دا راته ووایه چې د ورځې تا وایي چې یاره زه روزانه ډاکټر له ځمه صفایي کوم، نو د صفایۍ څه پروګرام دی او ورځې د څومره خرچه پرې راځي؟ د دې د ورځې دا صفایي چې هغې کوي نو 600 روپۍ جي راځي پې، او د دې لکه د روپۍ درک راسره نه لګي په کوره په بارو یو بل 10 یا 20 راوړي هغه ولګو. هېڅ نشته. هغه یوې ښه خوراک کوه، ښه دغه کوه چې یاره دا خپل ځای ته راشي او نور دغه مې نشته چې زه پې لکه خوراک او دغه مدن مې پې وشي. بس دا چې چا سره سره وس کېږي د چا لاس کېږي نو بس د خدای دپاره یې راسره وکړي او را لرې راولېږي. دغه شان حالات ته پروت یم دا ریکارډ کې.